ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده چې نبی علیه الصلاة والسلام دغسې فرمایي چې په تاسو کې چې هر څوک وي چې د اخلاص سره د الله رضا دپاره مونځ کې ودرېږي، مونځ د الله رضا دپاره یې نه کوي، نو دغه انسان ګناهونه دغسې ختمیږي لکه چې په یخنۍ موسم کې ونو نه ډېرې پاڼې توی کېږي، دغه شانتې د دې ګناهونه ختمیږي. موږ او تاسو مونځونه خو کوو، خو موږ او تاسو نیت دا وکړو چې د الله رضا دپاره کوم، یعنی د الله رضا دپاره مونځ کول دومره غټ اجر یعنی ثواب لري. صرف نیت پکې دا وکړي چې الله رضا دپاره کوم، نو بیا موږ او تاسو ته دومره غټې نیکۍ په میلاویږي. لکه عموما تاسو وګورئ په یخنۍ موسم کې ونې بالکل صفا شوي وي، یو پاڼه پسې نه وي، نو دغه شی د دې انسان ګناهونه معاف کېږي، یعنې داسې د انسان ګناهونه ختمیږي. په کار دی چې موږ او تاسو د الله رضا دپاره منځونه قایم کړو، منځونه عام کړو، خلکو ته هم وایي چې منځونه کوه، کور کې هم دا حکم وکړو چې منځ کوه، اقرباو ته هم دا وایي چې منځ کوه، خپلو دوستانو ته هم وایي چې منځ کوه، په خپل ځان باندې هم منځ قایم کړو، یعنی منځ په خپل وخت کوو. هر کله چې منځ ټیم راغلو بس بیا کارونه بند، بیا